بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړې پیج درنو او قدرمندو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې. قدرمندو ملګرو، یو ځل بیا هغې کورنۍ ته راغلی یم چې تقریبا 21 ورځې مخکې تاسې ویډیو لیدلې وه چې په دغه کورنۍ کې 3 تنه معلولین ماشومان وو چې په دوی باندې به د جټکې مرض راتلو، همدارنګه به د میرګیانو مرض ورباندې راتلو چې دغه یو ماشوم یې په سور انګار باندې هم غورځولی او تاسې مخکې د ټولو حال نه خبر شوي. قدرمندو ملګرو، مخکې ملګرو د دې د علاج دپاره مرستې وکړې. 10,000 روپۍ یو ځل را جمع شوي چې تاسو د هغې مکمل ډیټیل نه خبر یاستئ. بیا ورته 15,000 افغانۍ یو بل ورور د کونړ نه رالیږلې وې. دا ځل یو 15,000 افغانۍ یو ورور چې د پکتیا اوسېدونکی دی خو فعلا په بهر هیواد کې دی، په دوبۍ کې دی، او هغې ورته 15,000 افغانۍ رالیږلي دي، هغه مو راوړي دي. او انشاءالله 5 یا 6 ورځې بعد به دغه ماشومان موږ بیا پاکستان ته لیږو د علاج دپاره. په تېر ځل باندې یوازې دغه ماشوم او دغه ماشومه د علاج دپاره وړل شوې وه او دغه ماشوم چې دی دا پاتې شوی و، ولې چې په تورخم دروازه کې ډېری مشکلات و. د هغه مشکلاتو له وجې موږ ونه شو کړی چې 3 ماشوم هم ولیږو. انشاءالله دی به هم 5-6 ورځې بعد د علاج دپاره وړو. دغه 2 ماشومان یې هم بیا غوښتي دي په لاره پښتونخوا کې ډاکټرانو، نو انشاءالله بیا به یې وړو په هغه پښتونخوا کې چې دغه 2 ماشومانو علاج او ورسره د 3 ماشوم علاج چې دی هغه کوم ملګرو په غاړه اخیستی دی. هغې نه هم تاسو خبر یاستئ. د مستحقین ویلفیر فاونډیشن د ټولو ملګرو نه نړۍ مننه کوو چې زموږ ملاتړ یې وکړو. درنو ملګرو، دا چې یوه ژوندۍ ساه ده او بیا په ژوندۍ ساه کې الله رب العزت انسان ته اشرف المخلوقات ویلی دی، نو دا هم په ټولنه کې د ښه ژوند تېرولو حق لري. په موږ او تاسې ټولو باندې حق لري. د دې د حال نه مخکې یوازې دغه ګاونډ خبر و، نور څوک نه و خبر. موږ چې کله خبر شو راغلو، د دې نه مې ویډیو وکړه، د حال نه مو تاسو خبر کړی. نو اوس په موږ او تاسې ټولو باندې امتحان دی. په دې کورنۍ باندې یو مشکل راغلی، یو امتحان راغلی. الله رب العزت یې حل کړي چې دغه ماشومانو نه ښایسته روغ جوړ انسانان جوړ شي. او انشاءالله دومره فرق نشته، فقط د علاج وس یې نه و. نو ټول را سره په دغسې برخو کې مرستې وکړې، د دغسې کورنیو تر شا ملاتړ را سره وکړی. د هغې ورور 15,000 افغانۍ د دغه کورنۍ سرپرست ته لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 دا 15,000 افغانۍ دي. موږ سره دا دغه مرسته وکړه دوبۍ نه، او د پکتیا اوسېدونکی یې. الله پاک ته د هغه جهانونه ښایسته کړي، او الله پاک ته هغه مخه روانه کړه چې موږ سره دومره مرسته وکړه او دومره زموږ فکر یې وکړه. موږ خو دا ماشومان یې ګزارې وړي د علاج دپاره، او اوس بیا خیره سره وړو علاج دپاره. بس موږ د پیسو باندې به خوراکي توکي کور کې واچو، چې خوراکي توکي واچو موږ به دا ماشومان خیره سره کته ویسو. خدای د بچي داسې غم نه وساتي، او الله پاک داسې غم هغه ته مور ښکاره کوي، او هغه کاروبار کې د الله پاک برکت او دغه واچي. درنو ملګرو، په دې ماشومانو کې چې دغه د منهاج په نوم ماشوم و، دا په دې ماشومانو کې یو څه سخت دی. دا اوس هم د دې پښې پړسېدلې دي، لاسونه یې پړسېدلي دي. موږ د ډاکټر سره په رابطه کې یو، انشاءالله په لنډ وخت کې به یې بېرته وروړو. ډاکټر غوښتي هم دي. بله دغه ماشومه وه چې دا یوه ښځینه ماشومه ده، دا 2 د علاج لاندې دي. دغه 3 ماشوم چې دی دا به د دې نه بعد بیا وړو موږ انشاءالله. نو دا ځل به 3 واړه وړو. په دغه برخه کې را سره نورې مرستې هم وکړې، ځکه چې دغه کورنۍ په ډېرو ستونزو مشکلاتو کې ده. تاسو ته به الله رب العزت بېلې روپۍ ډېر اجرونه درکړي. ولا د هغو ملګرو سره غیبي مرستې وکړي، کومو ملګرو چې موږ سره د دغو ماشومانو په برخه کې او په نورو برخو کې د هر شي دپاره مرستې کړي. الله رب العزت به انشاءالله هغوی ته ښکاره اجرونه هم ورکړي وي، او پټ نو بیا د هغې دنیا خبرې دي الله رب العزت ورته جنتونه نصیب کړي. ډېره زیاته مننه.